طالبانو د پاسپورټونو په اړه تازه او مهم خبر وړاندې کړو. سلام ستړي مشئ، وخت مو پخیر. په مکړی د نن ورځې تازه او مهم خبر ده. طالبان ګڼو هیوادونو ته نوي افغان پاسپورټونه لیږول شوي. سعودي کې افغانان د پاسپورټ د لانجې سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت BBC ته ویلي له هیواده بهر کنسولۍ ته یې تازه پاسپورټونه استولي چې هلته اړتیا لرونکي افغانان له کړاو سره مخ نشي. په سعودي عربستان کې میشتو افغان کډوالو بیا ویلي له تیرې ډیرې مودې راهیسې زرګونه افغانان چې د پاسپورټونو موده یې بشپړه شوې له سفره بند پاتې دي او د ډیر کسانو په ټولنیزو ژوند او کاروبار هم ناوړه اغیز پرېستی. په سعودي عربستان کې میشتو یو شمیر افغانان BBC ته ویلي هلته په تیره څه موده کې د اسنادو له جنجال سره مخ دي چې د ډیرو ژوند یې تریخ کړی دی. معروف له تیرو څو کلونو راهیسې په سعودي کې ژوند کوي. وایي له هغه وخت چې د ده او د ملګرو د پاسپورټ موده یې بشپړه شوې نوي کېدل ورته ګران شوي او هغو کسان چې په دې وروستیو کې خپل پاسپورټونه نوي کړي د سعودي پولیسو له لورې نه منل کیږي. دغه چارې د افغانانو ژوند دومره ټکنی کړی چې ان ناروغ کسان او د مړو جسدونه د دغه جنجال په ټس کې بند پاتې دي. میاشت کېږي چې هغه کسانو ته چې د پاسپورټ د تمدید سټیکر لګېدلی د تګ راتګ اجازه نشته او اسناد یې نه منل کېږي. د خلکو سره ناروغان دي، مړي پراته دي، ځینې خلک افغانستان کې بند پاتې دي، سعودي کې یې کاروبار نیمګړی پرېښی. خو دا کړاو له څه پېښ شوی چې د سعودي حکومت یې دا وړ یو ګام پورته کولو ته اړ کړ. سعودي عربستان کې افغان سوداګر وایي له هغه وخت چې ځینې کسان له پاکستان او اروپا په جعلي سټیکرونو سعودي ته راغله سعودیانو دا بندیزونه ولګول او هوایي شرکتونو ته یې هم وویل چې که څوک پر پاسپورټ سټیکر لري د سپرلي په توګه دې اجازه نه ورکوي. ملګرو که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ کومنټ کې راسره ولیکئ. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره موږ سره اوسئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې.